USS ګیرالډ فورډ دا بیړۍ د 2 اټومي بیړیو په وسیله چلیږي چې له امله یې کولی شي د سون توکو له بیا اخیستلو پرته شاوخوا 20 کاله فعالیت وکړي او نامحدود واټن ووهي. همدا ځانګړنه دې ته اجازه ورکوي چې د نړۍ په هره سیمه کې د اوږدې مودې لپاره ځای پر ځای پاتې شي، پرته له دې چې اضافي سون توکو ته اړتیا ولري. دغه بیړۍ تر 15 زیاتو الوتکو د فعالیت وړتیا لري. دا د الوتکو د پورته کولو لپاره نوی برېښنایي مغناطیسي سیستم کاروي چې د پخوانیو سیستمونو په پرتله الوتکې په چټکۍ او له کم فشار سره پورته کوي. دا بیړۍ متحده ایالاتو ته دا وړتیا ورکوي څو د نړۍ په هره برخه کې چټک او اغیزمن غبرګون وښیي. دا یوازې یوه بیړۍ نه ده، بلکې یوه ګرځنده پوځي اډه ده چې د لویو جګړو پر مهال د هوا او سمندر پر فضا د برلاسي ساتلو لپاره جوړه شوې. د فورډ او لینکن ترمنځ توپیرونه: USS ابراهام لینکن د پخواني نسل یا نمیتس کلاس بیړۍ ده چې په 1989 کال کې خدمت ته وړاندې شوې، خو USS ګیرالډ فورډ د نوي نسل یا فورډ کلاس بیړۍ ده چې په 2019 کال کې فعاله شوه. په لینکن کې شاوخوا 15,000 پوځیان او عمله وي او فورډ کې شاوخوا 4,500 پوځیان او عمله وي. یعنی فورډ لږ عمله غواړي، زیاتې الوتنې ترسره کوي او پرمختللې ټکنالوژي لري. په لنډه توګه لینکن ځواکمنه ده، خو فورډ د امریکا د راتلونکي سمندري برلاسۍ سمبول ګڼل کیږي.